افغان لوبډلي د پاکستان د کمزوري لوبډلي څخه ستره ماته خوړل. د لوبغاړو پر وخت د لوبډلي سره په تمریناتي کیمپ کې نه ګډون کول او ځینې لوبغاړي تر اوسه پورې په لوبډله کې نسته. داسې نور لاملونه دي چې افغان لوبډلي نن ماته وخوړل. نو افغان لوبډلي نن د یوې کمزوري د الف لوبډلي څخه د پاکستان ماته وخوړل. دا چې افغانستان په راتلونکي ټورنمنټ کې چمپیونز ټرافي کې د غټو لوبډلو سره مخامخ کیږي، نو د هغوی سره به څه حال وي. دا یې لا پیل و، په دې هیله چې لوبډله یو ځل بیا پوم ته راسي او ډېرې ښې لوبې ترسره کړي. نن یې د پاکستان د الف لوبډلې څخه ستره ماته خوړلې ده. لوبغاړي پر وخت باندې د لوبډلې سره نه دي یو ځای سوي. سبا او بل سبا کې لوبډله پاکستان ته روانېدل. ډېر لوبغاړي د لوبډلې سره نه وه یو ځای سوي، څوک په کورو باندې ناست وه، څوک په لیګونو کې مصروفه وه، یعنې د تمریناتي کیمپ سره نه دي یو ځای سوي، تمرینات یې نه دي ترسره کړي. اوس هم راشد خان د لوبډلې سره نسته، راشد خان په دوبۍ کې دی. نو د لوبډلې ډیر خراب چمتووالی دی. لوبډلې هیڅ چمتووالی چمپیونز ټرافي ته نه دی نیولی. په تمریناتي کیمپ کې هم د ګوتو په شمار لوبغاړي وه، ډیری لوبغاړي په لیګونو کې مصروفه وه او ډیری لوبغاړي اوس په پوم کې هم نه دي چې د پاکستان پر وړاندې په لومړۍ تمریناتي لوبه کې ناکامه سول. د دې لوبې په پیل کې پاکستاني لوبډلې لومړۍ توپوهنه ترسره کړه. ډېره زبردسته خوندوره توپوهنه یې ترسره کړه. 315 منډې هدف یې وټاکی. په درې اړخیزه سیریز کې د پاکستان، نیوزیلینډ او سویلي افریقا ترمنځ هم پر دغه میدان باندې، پر دغه پیچ باندې ډېرې منډې سوي وې، تر 3,500 منډې پورې هم سوي وې، خو هغه هدف بیرته پوره سوی هم و. خو افغان لوبډلې بیا سرچپه لوبه وکړه، نیمایي منډې جوړې کړې او نیمایي یې پرېښولې. نو پاکستان ډېره زبردسته خوندوره توپوهنه ترسره کړه. په لومړي سر کې 3 ویکټې ژر له لاسه ورکړې، خو بیا توپوهونکي ودرېدل، 5 څیزې یې ترلاسه کړې او په وروستیو 15 اورونو کې چې بیا دوی د بریدګرې توپوهنې هڅه کول، هلته هم بیا افغان لوبغاړو ویکټې ترلاسه کړې. د افغان لوبډلې په ګټه په توپچونه کې فرید ملک 3 ویکټې ترلاسه کړې، نور احمد او عظمت الله عمرزي 2 ویکټې ترلاسه کړې، ننګیال خروټي بیا 1 ویکټ ترلاسه کړل. افغان لوبډلې د یاد هدف په تعقیب کې توپوهنه پیل کړل. په ډیرو کمو منډو کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. یوازې 144 منډې جوړې کړې. په 1.5 منډو یې ستره ماته وخوړل. نو د افغان لوبډلې پیل ډیر خراب وسو. رحمان الله ګربز، صدیق اتل، محمد نبی، رحمت شاه، اشمت، ګلبدین، ابراهیم، یعنی ټول توپوهونکي ناکامه سول. یوازینی رحمت شاه و چې تر ټولو ډیرې منډې جوړې کړې، نور ټوله لوبډله ناکامه سول. نو دا چې په 14 تاریخ د نیوزیلینډ سره لوبه ده او بیا رسمي لوبې دي، نو په دې هیله چې لوبډله یو ځل بیا کمبیک وکړي او لوبغاړي یو ځل بیا پوم ته راسي. او که دغسې روان وي نو فکر نه کوم چې په چمپیونز ټرافي کې دي افغان لوبډله تر سیمې فاینله پورې ورسیږي. نو خدای دې وکړي چې لوبډله یو ځل بیا پوم ته راسي، لوبغاړي یو ځل بیا پوم ته راسي. هغه لوبغاړي چې مسلسل ناکامه سوي دي لکه ګربز، ابراهیم ځدران، یو ځل بیا پوم ته راسي او وکولی سي چې په چمپیونز ټرافي کې زبردسته خوندورې لوبې ترسره کړي. نو لوبه کې ګټل او بایلل راځي. دا تمریني لوبه د خامخا به یې بایلې یا به ګټې، خو د دومره کمزوري لوبډلې څخه بایلل نو بیا واقعا سړی خفه کوي چې د دومره کمزوري لوبډلې څخه لوبه وبایلې او مخامخ بیا تا ته نورې ډېرې غټې لوبډلې په کتار کې ناستې وي. نو هیله ده چې لوبډله یو ځل بیا ښه کمبیک وکړي، ښه راوګرځېږي او د غټو لوبډلو پر وړاندې غټې لوبې ترسره کړي. په خاصه توګه په توپوهنه کې توپوهونکي مو هیڅ هم نه دي ځلېدلي. تر ډېره پورې توپچوونکي هم په دغه میدان کې بریالي نه وه. نو خدای دې وکړي چې په راتلونکو لوبو کې ښه وځلېږي. دا چې دا لوبه په لاهور کې وه، بله لوبه نو په کراچي کې ده، هلته به بیا د سویلي افریقا سره هم مخ کېږي. نو د لوبډلې د ښه راګرځېدو په هیله.